نن به مونږه انډرسټینډ کوو indirect narrations of interrogative sentences. یعنی د interrogative sentences چې مونږه indirect narrations جوړو نو هغه به مونږه څنګه جوړو. د ټولو نه اول خبر دا چې interrogative sentences په دوه قسمه باندې. یو یې هغه interrogative sentences چې د هغوی سنټنس شروع کیږي د helping verb نه یا د state verb نه یا د modal verb نه. هغه sentences هغه question sentences یا هغه interrogative sentences چې هغه د helping verb نه شروع کیږي یا د modal verb نه شروع کیږي یا د state verb نه شروع کیږي نو هغه sentences ته مونږ وایو binary question sentences. ٹھیک شو؟ او چې کله مونږه د هغه binary question sentences indirect narrations جوړو نو set to چې دی هغه به asked ته یا inquired ته چینج کیږي او commas به remove کیږي د هغې په ځای باندې به whether یا if لګولی کیږي. خو دویم قسمه زمونږ سره question دی WH words questions. دا هغه questions دی یا دغه interrogative sentences دی یا د هغه question sentences دی چې دا د WH words نه شروع کیږي. لکه مثال په تور باندې what, why, where. ٹھیک شو؟ نو چې کله بیا مونږه هغه indirect narrations ته چینج کوو نو set to چې دی هغه به asked یا inquired ته چینج کیږي خو چې کله مونږه commas remove کوو نو بیا به د هغې په ځای باندې if یا whether دا نه لګولی کیږي. ٹھیک شو؟ دا دوه خبرې په خپل مایند کې اول کې دی. بیا د دې نه هټ کر چې کوم دی دا نو رولز چې دی هغه مونږه آلریډي انډرسټینډ کړي دی او تاسو په هغې باندې ټول پوهیږئ نو د دې ایکسپلینیشن ته چې دی ضرورت نشته. ټیک ده؟ اوس داسې وکړئ چې دې سینټنسز له راشئ چې بالکل ستاسو دا کنسپټ چې دی په دې باندې بالکل کلیر شي. اولنی سینټنس دی لکه he said to me do you drink water. اول دې سینټنس ته وګورئ سینټنس چې دی هغه د هیلپینګ ورب do نه شروع شوی دی. نو موږ ته دا پته ولګېده چې انټراګیټیو سینټنس خو دی خو باینري کوېسچن سینټنس دی. ټیک شو؟ نو اوس به تاسو څه چل وکړئ دا رولز چې کوم دي دا به پې تاسو ټول وسو ون بای ون چې دی دا به پې اپلای کړئ. اول داسې وکړئ چې دا سیټ ټو چې دی دا څه ته چینج کړئ دا چینج کړئ اسک ته. نو هی اسکډ می یو پوینټ چې دی هغه کلیر شو یو رول چې دی هغه پې اپلای شو. بیا کاماس چې دی هغه ریموو کړئ او د دې په ځای باندې څه ولګوئ whether یا if ولګوئ. نو موږ دلته کې whether ولګو او دا زموږ سره چونکې انټراګیټیو سینټنس دی د پریزنټ انډیفینټ ټینس نو موږ دا ویلي وو چې پریزنټ انډیفینټ ټینس چې دی هغه به پاست انډیفینټ ټینس ته چینج کیږي. نو اوس دلته کې تاسو وګورئ do you drink water. دا یو چې دی نو دا زموږ سره د سبجیکټ په ځای باندې دی او یو چې دی نو دا سیکنډ پرسن پروناون دی. سیکنډ پرسن پروناون به د دې د آبجیکټ مطابق چینج کیږي یعنی می. نو سو می به دلته کې لیکلی کیږي خو مونږ می نه لیکو ځکه چې می چې دی دا آبجیکټیو کیس دی مونږ به دلته کې سبجیکټیو کیس آی ولګو. نو آی او ډرینک واټر دا پاست انډیفینټ ټینس ته چینج شو. اوس تاسو په ذهن کې به دی چې سر تا خو د سینټنس سره سمه ناروا وکړه دا لا څنګه چل وشو. دلته کې do you drink water دی او دلته کې I drink water دی. نو ګورئ هغه ټول رولز چې کوم دی په پروني لیکچر کې چې موږ کوم رولز دغه کړي هغه په دې هم اپلای شو خو په دې کې صرف یوه خبره وشوه چې دا چونکې انټراګیټیو سینټنس دی دا ځای نو چې کله موږ دا انډایرکټ نریشنز ته چینج کوو نو دا کوېسچن مارک چې دی دا به ترې هم ریموو کړئ تاسو او دا به بیا د کوېسچن سینټنس نه یعنې د انټراګیټیو سینټنس نه به دا بیا پوزیټیو یا افرمیټیو سینټنس ته چینج کیږي. دا پکې یو بله خبره په خپل مایند کې ورسره کېدی چې ستاسو د ذهن نه دا ټول کنفیوژن لرې شي. کو چیرې زموږ سره دا یو پارټ چې دی دا په کوېسچن کې راغلی و دا کلاس چې دی دا په انټراګیټیو سینټنس کې راغلی و یا په کوېسچن سینټنس کې یا کوېسچن راغلی و نو دا چې کله موږ انډایرکټ ته چینج کوو نو اول خو به دا کوېسچن مارک چې دی دا به ترېنه بالکل ختم کې او بله خبره به دا وکړې چې دا به د کوېسچن نه افرمیټیو سینټنس ته چینج شي. بیا ورته یو پیره وک کړئ چې بالکل ستاسو مایند چې دی هغه په دې باندې کلیر شي. وک کړئ اولنی رول پې اپلای شو سیټ ټو چې دی هغه چینج شو اسک ته یو خبره خو دا کلیر شوه. دویم
کام از ریموف شو او د هغې په ځای باندې څه ولګېدو ویدر ولګېدو دا پوینټ چې دا رول چې دا پې هم اپلای شو. اوس دلته کې دا زموږ سره دی انټراګیټیو سنټنسز یا انټراګیټیو سنټنس د پریزنټ انډیفینټ ټینس. نو پریزنټ انډیفینټ ټینس چې دی هغه به پاست انډیفینټ ټینس ته چینج کیږي. دا هم موږ ویلیو که نه. نو پریزنټ انډیفینټ ټینس چې کله پاست انډیفینټ ټینس ته چینج کیږي نو د دې نه به دا جوړیږي څه لکه ډرینک واټر. ډرینک واټر نو دا به څه شي ډرینک واټر به شي. او چونکې دلته کې زموږ سره دا انټراګیټیو سنټنس دی په دې ځای کې نو دلته کې تېنه ډو مخې ته لګېدل دی. کو چېرې دا زه پاس ته چینج کوم نو ډېډ به تې مخې ته لګوم که نه خو ډېډ به زه دلته کې ځکه نه لګوم ځکه چې دا خو به زه د انټراګیټیو نه څه ته چینج کوم پازیټیو چې سنټنس ته افرمیټیو سنټنس ته نو دا به شي ډرینک واټر. د ډرینک واټر نه به داسې شي ډرینک واټر ته به راوړي. او بله خبره دا ده چې دلته کې زموږ سره دا دی یو سیکنډ پرسن پروناون نو دا به د دې object مطابق چینج شي می نو دا به شي می ډرینک واټر. خو مونږ می دلته کې نه لیکو دا به څه شي آی ډرینک واټر به شي. اوس پې پوه شوې لکه که نه اوس پې ملا پوه نه یې. دې بل سنټنس ته غوږ کېدی چې بیا بالکل صحیح تاسو په دې باندې پوه شئ. ټیک ده لکه اول څه وکړې سیټ ټو چې دا چینج کې آسک ده یا اسک ده. بیا د هغې نه بعد کوم آس چې دی هغه ریموف شو او د هغې په ځای څه ولګېدو اف ولګېدو. دا ګورئ اف ولګېد. دویم رول چې دی هغه پې هم اپلای شو. اوس دریم ته راشئ دلته کې دا دی د پریزنټ انډیفینټ ټینس سنټنس ډز هی لیو هیر. نو دا چې زه چینج کوم د پریزنټ انډیفینټ ټینس چې دی دا به زه بیا چینج کوم پاست انډیفینټ ټینس ته. یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې دا دلته کې انټراګیټیو سنټنس دی نو انټراګیټیو سنټنس به څه ته چینج کیږي افرمیټیو سنټنس ته یا پوزیټیو سنټنس ته. دا کوېسچن به تېنه ختم شي نو دا کوېسچن مارک چې دی به تېنه هم ختمو. او بله خبره دا ده چې دا پروناون چې دی دا به هم چینج کوو. ټیک ده. نو اوس د پروناون هغه اس او ان فارموله ورته یاد ده که نه اس او ان فارموله چې کومه ده په هغې طریقه باندې به چینج کوو. نو اول به مونږ داسې وکړو چې کاماز مونږ ریموو کړو د هغې په ځای باندې هو اف ولګو. اوس دلته کې دا پروناون چې دی هی نو هی تھرډ پرسن پروناون دی او تھرډ پرسن پروناون نه چینج کیږي. نو دا هی چې دا به په خپل ځای باندې ایز اټ از ولګي. او دلته کې دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی لیو یعنی د ور فرست فارم دی نو دا ور فرست فارم به سیکنډ فارم ته چینج شي یعنی پاست انډیفینټ ټینس ته به چینج شي. او دلته کې دا هیر دی نو هیر چې دی دا به څه ته چینج شي دیر ته به چینج شي. په دې تاسو ما پرون الریډي پوهه کړی یې. او دلته کې کوېسچن مارک دی یعنی دا انټراګیټیو سنټنس دی نو هغه انټراګیټیو سنټنس به بالکل ختم بشي. نو دا ډس چې دی دا تېنه هم څه شو دا تېنه والوت. اوس پې پوه شوې لکه که اوس پې هم لا پوهې نه یې. ها اوس د دریم سنټنس له راشئ چې ستاسو دا مایند بالکل کلیر شي. سنټنس دی هی سیډ ټو می آر یو لیټ فار د سکول. اول څه وکړې اول خو دا سیټ ټو چې دی دا چینج کې آسک ته یا انکوایرډ ته. نو سیټ ټو چې دی هغه مونږ څه ته چینج کوو انکوایرډ ته. دا یو رول چې دی هغه په دې باندې اپلای شو. دویم کوم از مونږ ریموو کړو او د هغې په ځای خو څه ولګو ویدر هو ولګو. دویم رول چې دی هغه پې هم اپلای شو. اوس دلته کې خبره دا ده چې سټیټ ورب راغلی دی آر. نو دا سټیټ ورب آر چې دی دا د پریزنټ سټیټ ورب دی از ایم آر دا درې واړه د پریزنټ سټیټ وربز دي یعنی په پریزنټ کې سټیټ مونږ ته شو کی. نو دا از ایم آر چې دی دا بیا مونږ چینج کوو په انډایرکټ نریشنز کې واز او ور ته. ټیک شو. اوس دلته کې چونکې دا انټراګیټیو سنټنس دی نو دا انټراګیټیو سنټنس به چینج کیږي پوزیټیو چې سنټنس ته یا افرمیټیو سنټنس ته. نو یو خبره خو پکې دا به وشي. دلته کې دویمه خبره دا ده چې دا کوېسچن مارک چې دا به تېنه هم څه شي دا به تېنه هم ریموو شي. نو مونږ اول داسې وکړو چې دا یو چې دی دا زموږ سره سیکنډ پرسن پروناون دی نو دا سیکنډ پرسن پروناون چې دی دا به د دې آبجیکټ مطابق چینج کیږي. نو دې مونږ څه کو دا یو مونږ د دې سبجیکټ د دې آبجیکټ مطابق چې دی هغه هو چینج کو ځکه چې دا سیکنډ پرسن پروناون دی. نو دې به دلته کې راشي دا په اصل کې به لګي می. خو چونکې دا می چې د آبجیکټیو کیس دی نو مونږ می دلته کې نشو لګولی چې می واز لیټ فار د سکول. نو د می نه به څه جوړ شي آی به تېنه جوړ شي. او څه به شي لکه د آی سره به بیا مونږ د پاست سټیټ ورب ولګو واز. نو د آر په ځای به مونږ څه ولګو واز او لیټ فار د سکول او کوېسچن مارک چې دی هغه به تېنه ختم شي.
پدې کې الګ سګران شته رولز اخ کدي خو صرف او صرف پدې کې دوه درې خبرې چې دي هغه ډیفرنٹ دي. یو خبره خو ډیفرنٹ ده چې تاسو بسو کې کوېسچن سنټنس چې دی هغه به تاسو دغه ته چینج کې پوزټیو سنټنس ته یا افرمیټیو سنټنس ته به چینج کې. کوېسچن مارک چې دی هغه به تنه هم شي هغه به تنه هم ختم شي. دغه دوه خبرې چې دی دا پکې لګي ایکسترا غونته کې دي. باقي همونګه ته پدره چې الریډي سیټ 2 چې دی هغه به مونږه یو نه یو ورډ ته چینج کوو. دغه شانتي کوماس به ریموف کو دغه په ځای باندې به هم بل یو ورډ چې دی هغه به لګو. ٹھیک ده. نو په دې انټراګیټیو سنټنسز کې سیټ 2 اس ته یا انکوایر ته چینج کیږي او کوماس ریموف کیږي دغه په ځای باندې اف لګي یا ویدر لګي. بس دغه خبره ده. دا باقي رول چې دا خو تاسو له بالکل دسی درځي لکه یو الف. اوس دسی کو کنه لکه چې دبليو ایچ ورډز سنټنسز د طریقه ما چې دا ماین خو بالکل کلیر شي. ٹھیک ده. ګوره ګلابا اول خو دا خبره په خپل ذهن کې کېده چې چونکې دا سنټنسز چې دي نو دا دبليو ایچ ورډز انټراګیټیو سنټنسز دي او تاسو ما په دې باندې اول پوه کړئ چې دبليو ایچ ورډز انټراګیټیو سنټنسز چې کله تاسو انډایرکټ نریشن ته چینج کوئ نو تاسو اول خو بسو کې چې سیټ 2 چې دی هغه خو به اس ته یا انکوایر ته چینج کې. خو چې کومه کله تاسو ریموف کوئ نو بیا به تاسو نه اف لګوئ او نه به ویدر لګوئ. دغه دبليو ایچ ورډز چې دی هغه به ډایرکټ ایز اټ از چې دی هغه ولګوئ. بل خبره په خپل مایند کې دا هم کې دی چې دا پارت چې کوم دی دا یو پارت دا به د کوېسچن نه افرمیټیو سنټنس ته چینج کیږي. یعنی دا کوېسچن مارک به هم ریموف کیږي او دا کوېسچن سنټنس دی نو دا به افرمیټیو سنټنس ته یا پوزټیو سنټنس ته چینج کیږي. ٹھیک شو. د سنټنسز ته وکړه د ایکسپلین کوم بیا تاسو د مایند بالکل کلیر شي. سنټنس دی he said to me where is Ali. اول خبره هوسه ده چې دا said to چې دا چینج کې ستا دا چینج کې asked ده. دا یو رول چې دی خو په اپلای شو. بیا د هغې نه بعد کوماس چې دا ریموف کې نو کوماس چې کله مونږ ریموف کو نو اوس به دلته کې مونږ اف هم نه لګو او ویدر به هم نه لګو. دا دبليو ایچ ورډ چې دا به ایز اټ از دلته کې راولو. اوس تاسو ته په خپله باندې دا پته ده چې کله مونږ کوېسچن سنټنسز جوړو نو هیلپینګ ورب یا موډل ورب یا سټیټ ورب هغه په سټارټ کې لګي. نو دلته کې وګورئ دا د علي نه مخې ته لګېدلی دی که نه. یعنی مطلب په دبليو ایچ ورډ پسې لګېدلی دی ویر از علي. نو تاسو به څه وکړئ دا از چې دی دا خو به اول دا خبره دا ده چې دا از د پریزنټ سټیټ شو کی نو دا به د پاست سټیټ ته تاسو چینج کړئ. نو د پاست سټیټ واز او ور شو کی نو تاسو به څه وکړئ دا به دې په ځای به یا واز لګوئ او یا به ور لګوئ. نو علي زمونږ سره څه دی دا سینګولر ناون دی که نه. نو د سینګولر ناون سره به بیا واز لګولی کېږي. نو دا به څه شي ویر علي واز. he said to me where is Ali. نو دا به څه شي he asked me where Ali was. اوس تاسو په ذهن کې به دا خبر راځي چې سر دا تاسو داسې ولې نه لیکئ چې where was Ali. پکار دا چې خو داسې لیکلی شوی که نه سټیټ ورب اس په ځای مونږ واز ولګو خو درې واز دلته کې راتلو ته څه ضرورت دی. نو ګورئ دا کنسپټ په ذهن کې کېدی کو چرې دا واز زه د دې ځای په ځای باندې دلته کې ولګوم نو بیا دا کوېسچن سنټنس ده. نو د دې کوېسچن سنټنس د ختمولو دپاره چې دا افرمیټیو سنټنس ته چینج شي نو مونږ دا واز د دې ځای په ځای باندې دلته کې لګو. دغه کتې نه شاته هغه لاجیک دی نور په دې کې څه نشته. د بل سنټنس ته راشئ he said to me what is his name. سنټنس ته وکې دی ګلابه دبليو ایچ ورډ سنټنس دی دلته کې راغلی دی از یعنی د پریزنټ د پاره سټیټ ورب استعمال شوی دی او his name دی دا. اوس چې کله دا زه انډایرکټ نریشن ته چینج کوم نو اول به زه څه وکړم سیټ 2 چې دی هغه به زه چینج کړم اس ته. کوماس چې دی هغه به ریموف شي او اس به هم نه لګي بلکې دا دبليو ایچ ورډ چې دی دا به په خپل ځای باندې ولګي وټ. اوس دلته کې دا اس دی نو دا اس به واس ته چینج شي نو دا اس شو واس ته چینج شو او his name چې دی هغه چونکې his name third person pronoun دی نو his name چې دی هغه به نه چینج کېږي دا به as it is دغه شانتې ولګي. خو یو کار به دا وشي چې دا واس سټیټ ورب چې دی دا به د دې ځای په ځای باندې دلته کې راشي نو کوېسچن مارک چې دی هغه به ریموف شي. ډایرکټ نریشن دی he said to me what is his name. indirect narration به شي
he asked me what his name was. دیو ته وګوره دا زیاتر د ایگزامز په پیپر کې راځي. she said to me what is your name. نو په دې ځای کې تاسو وګورئ اول به تاسو کې said to چې دی هغه به ask د چینج کې یو رول به اپلای کې دویم کاماس به ریموو کې او د هغې په ځای باندې به ایس هم نه لګوئ بلکې دا ډبلیو ایچ ورډ چې دی دی به په خپل ځای باندې ښکته راکوز شي. دلته کې دی از نو دا از چې دی دا به څه ته چینج شي واس ته به چینج شي او دا دی یور نیم. نو یور نیم چې دی دا سیکنډ پرسن پروناون دی نو سیکنډ پرسن پروناون چې دی دا به چینج کیږي د دی مطابق د آبجیکټ مطابق. نو دا به شي د یور نیم په ځای باندې به تاسو لګوئ مای نیم. د یور نیم په ځای څه لګوئ لکه مای نیم به لګوئ. دلته کې هیز نیم دی نو هی یا هیز دا خو تھرډ پرسن پروناون دی کنه دا نه چینج کیږي. خو یور چې دی نو دا سیکنډ پرسن پروناون دی او سیکنډ پرسن پروناون چې دی دا به د دې آبجیکټ مطابق چینج کیږي. نو د یور نیم په ځای به بیا لګي مای نیم. نو دا به څه شي مای نیم او دلته کې دا از دی نو دا به واسطه چینج شي او دا کوېسچن مارک چې دا به څه شي دا به تنه ختم شي دا به افرمیټیو سنټنس ته چینج شي. نو ګورئ she asked me what my name was. دا was چې دا به لاست ته لاړ شي. دلته کې په دې کنسپټ پوه شوي نو اوس به درته دا ګران به درته نه وي. دې سنټنس هغه کې دی بس دی لکه دا لاست سنټنس ته ایکسپلین کوم بیا بس دی. she said to me why is he playing cricket. اوس به تاسو بالکل پوه شئ. اول خبره خو دا ده چې said to چې دی دا به تاسو ایس ته چینج کې کاماس چې دی هغه به ریموو شي ویدر او اف به نه لګوئ بلکې دا ډبلیو ایچ ورډ چې دا په خپل ځای باندې دلته کې راشي. اوس دلته کې تاسو وکې دی ګلابه دا د پریزنټ کنټینیوس ټینس سنټنس دی. is he playing cricket او انټراګیټیو سنټنس دی. نو موږ به دا انټراګیټیو سنټنس پوزیټیو سنټنس ته چینج کوو. اول خبره دا ده بل دا د پریزنټ کنټینیوس ټینس سنټنس دی نو دا به پاست کنټینیوس ټینس ته چینج کیږي. نو وکې دی څه به شي دا هی چې دی دا زموږ سره تھرډ پرسن پروناون دی نو تھرډ پرسن پروناون چې دی دا خو نه چینج کیږي. نو هی چې دی هغه به دلته کې راشي او دلته کې دا از دی نو از چې دی هغه به چینج شي واسطه او دا زموږ سره دی پلینګ کرکټ نو دلته کې هم پلینګ کرکټ. نو هی asked me why he was playing cricket. کو چې دا زه ډایرکټ پاست چینج کوم او دا کوېسچن مارک نه چینج کوم بیا خو به داسې راځي که نه why was he playing cricket. خو چونکې په انډایرکټ نریشنز کې به دا کوېسچن سنټنس چې دی نو دا به هم پوزیټیو سنټنس ته ورسره چینج کیږي یعنی افرمیټیو سنټنس ته. نو موږ څه ولیکو why he was playing cricket. بس آسانه طریقه ده. یو پیره پې تاسو پوه شوئ که نه بیا بس تاسو نه چېرته هم مسټیک نه کیږي. خو یاد ساتئ ګلابه انټراګیټیو سنټنسز چې دي په انډایرکټ نریشنز کې دا لږې زیاتې ټریکي دي. نو په دې باندې به تاسو ډېر پریکټس کوئ. خو چې پریکټس خو پې ونه کړو نو لږ ټایم بعد به درنه هېري بیا به په ایګزام کې ګنګس په ناست شي هغلته کې کوېسچن به یو شانتي راغلی تا به له جواب بل شانتي ورکړي وي. نو پریکټس به پې ډېر شي وکړئ ایکسرسایزز چې دي هغه سالو کې بیا هم تاسو له نه درتلو زما نه تاسو کوېسچن کولی شئ. ټیک ده.